سلامونه ملګرو، په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. دا مهال چې کوم دی په بر دیر بیکاري کې یو او دغه حجره چې کوم دی د ګران ملګري علي رحمان ده. احترام بای را سره خوا کې ناست دی او دا خو به تاسو پیژنئ چې ضیاء الله صاحب دی او افتخار صاحب دی، انور زیب صاحب دی، عبید الرحمن صاحب دی، دا د علي رحمان مشر ورور دی. نو دغه حجره چې کوم دی خوښه مې وګڼله چې په دغه کې دغه نظم نوی دی ریکارډ یې کړم او ستاسو سره یې په خپله پاڼه باندې شیر کړم. د نظم عنوان دی انور زیب صاحب سوالګرې جینۍ. سوال یې کاوه یوې بېوسې جینۍ نن په بازار کې یو غریبې جینۍ د بېوسۍ نه یې په زور جوړاوه، د چا نه پلار د چا نه ورور جوړاوه، ډېر بې احساسو ته یې په سر نیولي وو، سره سپین لاسونه یې بهر نیولي وو. ډېر بې احساسو ته یې په سر نیولي وو، سره سپین لاسونه یې بهر نیولي وو. څومره کږه څومره ترخه خبره د هر سړي په خوله دا یوه خبره، چا به یې لاس چا به یې خپو ته کاته، چا به یې سترګو کې رنجو ته کاته، ډېرو د قار او د غوسې نه اخیست، چا به یې خوند د لپټې نه اخیست. هر یو سړي په خوله دا یوه خبره، چا به یې لاس چا به یې خپو ته کاته، چا به یې سترګو کې رنجو ته کاته، ډېرو د قار او د غوسې نه اخیست، چا به یې خوند د لپټې نه اخیست. خپل احساساتو سوځولي ویني، دغه منظر مې ختمولي ویني، ستړی په زړه زرې زرې ورغلم، دغه تور سرې ته نږدې ورغلم. ستړی په زړه زرې زرې ورغلم، دغه تور سرې ته نږدې ورغلم. په زړه مې درد زه د زغملو نه دی، د سترګو نه مې د ویلو نه دی، په بې صبرۍ مې خپل افسوس شروع کړو، زر زر ترې ما د حال تپوس شروع کړو. ضیاء الله صاحب په بې صبرۍ مې خپل افسوس شروع کړو، زر زر ترې ما د حال تپوس شروع کړو. ته څه خبرې په موږ څه تېرېږي، هره لمحه د ژوند ترخه تېرېږي، چاته د ګل په شان نازکه ښکارم، چاته غلطه چاته سپکه ښکارم، نه خو چا نوې نه زړه کېښوده، نه مې په سر چا لوپټه کېښوده. انور زیب صاحب هره لمحه د ژوند ترخه تېرېږي، چاته د ګل په شان نازکه ښکارم، چاته غلطه چاته سپکه ښکارم، نه خو چا نوې نه زړه کېښوده، نه مې په سر چا لوپټه کېښوده. د ورور اواز مې په هر در کړی دی، نه راته چا د خور نظر کړی دی، داسې بربنډه په ګډا خو نه وي، هره یوه پېغله بې حیا خو نه وي. مننه. داسې بربنډه بې حیا خو نه وي، هره یوه پېغله بې حیا خو نه وي. نه مې د پلار د مټو زور شته دی، وروره قسم دی نه مې ورور شته دی، د مجبورۍ نه دلته سوال کومه، د سر نه ډېر د حیا خیال کومه، ورته بربنډه په ګډا ښکارمه، هر یو سړي ته بې حیا ښکارمه. ورته بربنډه په ګډا ښکارمه، هر یو سړي ته بې حیا ښکارمه، د یا نه خوږ زړه مې تړتکې وکړي، اوښ کوی لارې زما زړه کې وکړي، اوښ کوی لارې زما زړه کې وکړي. ډېره زیاته ریان صاحب په شاعرۍ کې یو څیز ما ډېر د کمال نوټ کړو چې دا الفاظ ساده دي او ډېر مزیدار، خو حیران دا یم چې دا الفاظ د کوم ځای نه راوړي، څنګه یې د دې الفاظو چناو کوي. بلکل سیده ساده پښتو او د ده الفاظ د خلکو په زړونو کې ډایرکټ لارې جوړوي که نه. نو الله دې وله وس ورکړي، توفیق دې وله ورکړي چې د دې خوږې ژبې خدمت وکړي د پښتو او په دې ساده ژبه کې خپل میسج پښتنو